د افغانستان مسلمانانو، د افغانستان هغه مظلوم مسلمانانو، غیرتي مسلمانانو، د جهاد بانیانو، نړۍ ته هغه غټ تاریخونه پرېښودونکي مسلمانانو راشي کلمه یې وکړئ، په دې ملک باندې ورحمېږئ، په دې ماشومانانو باندې ورحمېږئ، په دې زنانو باندې ورحمېږئ. یو نظام بقا ته پرېږدئ، یو نظام هغه حرکت ته پرېږدئ، تمدن ته پرېږدئ. والله که یو نه شئ، مخکې د چا په لاسونو باندې دا امت په ویر کې پروت او د دې امت د سترګې نه اوښکې روانې وي او د دې د کټون نه وینې څڅېدلې. هر ښار د ماتم سره مخامخ و. نن د یو ظالم او د یو فاسق او د یو فاجر په لاس باندې نن زما د امت او نن زما د ملک د هغې مختلفو اقشارو او د مختلفو ولایتونو خلک هغه په ویر باندې اخته دي. هغه مظلومان، هغه بیچارهګان چې د بل تداوي ته محتاج وو، هغه بیچارهګان چې هغه د بل لاس ته محتاج وو، هغه بیچارهګان چې پلرونه یې بولي وو. دا به زما دپاره قلم یافته انسان شي، دا به زما دپاره تعلیم یافته انسان شي، دا به ماله خیر راوړي، دا به خپله ښځه وپېژني، دا به خپل بچي وپېژني. هغې باندې ظالم داسې حال راوسته چې د کابل دغه پراخ ډاګونه په دې مړو باندې ډک کړل او د مسلمانانو په ویر باندې کېنول. یو شی والله العظیم که په دې باندې خلاص شئ، که د هر ملک جاسوسان در پکې، که د هر ځای جاسوسان در پکې، ملعون دي هغه جاسوسان، ملعون دي هغه کالي څټي، ملعون دي هغه د بل چا خوړونکي، ملعون دي هغه څوک چې د افغان ملت باندې رحم نه کوي، ملعون دي هغه څوک چې هغه د افغانانو وینې څکي، ملعون دي هغه خلک چې هغه د افغانانو په وینو کې برخه اخلي، ملعون دي هغه خلک چې د افغانانو د وینو تویېدلو ته زمینې برابروي، ملعون دي هغه خلک چې نن د هغوی دپاره ورځ دا به د خوشحالۍ. خو لیکن زما د امت او زما د ملک د هغې میندې په ویر کې ناستې دي. قسم په رب باندې داسې ظلمونه دا فرعون هم نه و کړي، داسې ظلمونه نمرود هم نه و کړي، داسې ظلمونه زموږ او ستاسې په دې نړۍ کې هغه اسرائیل چې ډېر غټ قوت یادېږي او یهود دي هغه هم نه دي کړي. راشئ سره یو شئ، د ورورۍ غېږ ورکړئ او هر ظالم چې باندې ظلم کوي، وحشت کوي، بربدیت کوي، انشاءالله تاسو به د هغې مخه ونیسئ. پرېږدئ دغه سیاسي اهداف. ډېر وزیران د منځه لاړ د وزارت د خپلولو دپاره د دې ملت مینې وتوی کوئ، د حکومت چلولو دپاره، د بقا ساتلو دپاره او د اختیاراتو لاسته راوړلو دپاره د دې ملت مینې وتوی کوئ. قسم په رب باندې دا د مظلوم ملت دی. خیرې به مو ووایي او داسې به ووایي چې بیا په دې ملک باندې تاسې قدمونه کېنئ، لکه څرنګه چې هغه ظالمانو د الله عز وجل څخه تمرد کو، سرکشي کوله، الله پرې هغه خپله ځمکه حرامه کړله. فإنها علیهم محرمة 40 سنة یتیهون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین. چا چې د دې ځمکې څخه خیانت کړی دی، د دې یتیمانانو څخه خیانت کړی دی، د دې کړېدلي ولس سره خیانت کړی دی، قسم په دې چې ټول چې دا خلک دلته ناست دي دا ټول په انقلابونو کې راوړېدلي دي. د هر کور یو شهادت څکلی دی، د هر کور کې یو زخمي د پخواني رژیمونو نه پاتې دی. عقلا لږ ورته کې رحم په دې باندې وکئ، راشي کلمه یو کئ، تفریقونه ځانونه بچ کئ. رب سبحانه وتعالی فرمایي د الله عز وجل وینا ده ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. مکه دا خلق بشان دی چې هغې تفریقې کړي او اختلافات یې جوړ کړي وو. الله عز وجل عبادو د بغې نه ځانونه بچ کئ. هغه قومونه چې په هغې کې ظلمونه ورفکي، ولو که دی د اسلام خاوند دي، ولو که د رجوع خاوند دي، ولو که د ذکر خاوند دي، ولو که د بسترې خاوند دي، راشي ظلمونه په خپل کور کې پرېږدئ، زیتې پرېږدئ. حکومت د رعیت سره، رعیت د حکومت سره، یو نظام د بل نظام سره، بل د بل سره، یو تنظیم والی د یو سره، بل د بل سره، ظلمونه پرېږدئ.